او ان شاء الله العزیز د دین اسلام دشمنانو ته او د قادیانیت چمچو ایجنٹانو ته دا پیغام ورکو کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، اور اللہ کے شیروں کو مت چھیڑنا تم ورنہ یہ مٹتے 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 دنیا کو مٹا دیں گے۔ بزرگان دین د تاجدار ختم نبوت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک په عشق کې دلته تشریف راوړونکو د مدینه منورې سره محبت لرونکو په ګنبد خضرا باندې مینو د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم د میدان محشر د شفاعت په تمه د ختم نبوت محافظینو د ناموس رسالت صلی الله علیه وسلم مجاهدین ورونو، رب ذوالجلال زمونږ او ستاسو د ژوند یو څو لمحې او یو څو ګړۍ د محبوب کبریا صلی الله علیه وسلم په عشق او محبت کې قبول او فرمایلې، او الله مونږ او تاسو د میدان ته او د محفل ته راوبللو. دا زمونږ خوش قسمتي ده. مونږ د ختم نبوت زنده‌باد نعره کو لګو. مونږ په زړه کې یو درد لرو، مونږ زړه کې یو جذبه لرو، د دواړو جهانو د سردار مبارک سره عشق او محبت لرو. په دې تمه د ختم نبوت اجتماع ته ځو، جلسې ته ځو، تحریک کې شاملیږو چې کېدی شي د ژوند دا یو څو لمحې او ګړۍ د دواړو جهانو د سردار مبارک د عشق او محبت دا د محشر په میدان کې زمونږ او ستاسو د پاره د شفاعت ذریعہ جوړ شي. او الله رب العالمین دې وکي، الله دې دا زمونږ او ستاسو خدمتونه دا د دواړو جهانو د سردار مبارک د شفاعت د حصول ذریعہ وګرځي. مونږ د ختم نبوت په مهنت د چانه شاباش نه غواړو، مونږ د ختم نبوت په مهنت د چانه د خراج تحسین کلمات نه غواړو، مونږ د ختم نبوت په مهنت د چانه پیسې نه غواړو، مونږ د ختم نبوت په مهنت د چانه دنیاوي لالچ نه غواړو. مونږ په یو جذبه په دغه مهنت کې ولاړ یو. مونږ په دې نیت باندې ولاړ یو چې د محشر په میدان کې خپل سکر رور رانه مخ واړی. یوم یفر المرء من اخیه، په محشر په میدان کې خپل مور او خپل پلار، خپل بیبي او خپل سکه بچی رانه پردي شي او ټول دنیا رانه مخ واړي او تنها مو پرېږدي. نو په دغه ځای کې به یو وفاداره هستی د نظر کرم په تور باندې د دواړو جهانو د سردار مبارک په شکل کې رب ذوالجلال ته مخاطب شي، یا رب امتی امتی، الله دا امتی خدای دې معاف کا. الله د ژوند سګړی او حصې د ختم نبوت په تحفظ او په چوکیداری کې لګولې وي. د نن نه سل کاله مخکنی خبره ده، 1926 کې بهاولپور احمدپور شرقیه کې عایشه نامی یو زنانه ده، د عبدالرزاق سره نکاح کیږي. رستو د عایشه کور والا ته پته لګي چې عبدالرزاق خو قادیانی دی، لہذا د دې سره زمونږ د یو مسلمانې زنانه تر سره نکاح نه کیږي. دوی زی عدالت ته او د تنسیخ نکاح د پاره کیس جمع کوي، جج ته درخواست لیکي چې دا نکاح منسوخ کا، دې کې تنسیخ وکا، ځکه د دې عایشه دا خاوند دا قادیانی دی او قادیانی از روی شریعت مسلمان نه دی او د مسلمان زنانه د کافر نارینه سره نکاح نه ده جایز. عدالت ثبوت غواړي، دلیل غواړي. تاسو ته چا ویلی دي چې قادیانی دا کافر دی او مرتد دی؟ علما را جمع شو، شرعي دلایلو پیش کولو د پاره مجلس مشاورت شروع شو. هغه وخت کې د بهاولپور یو عظیم شیخ الحدیث حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمت الله علیه په سربراهی کې د علماو مجلس تشکیل شو. هغه خپل آپس کې مشوره شروع کړه. دا خبره توی شوه چې د صدیق اکبر د دور نه وروستو په وړاندې ځل باندې د یو منکر ختم نبوت مقدمه عدالت تر مخته شوې ده. کو زمونږ دلایل کمزوري ثابت شو او په عدالت کې دنه قادیانی زورور شو او لمبۍ فیصله د قادیانی د ایمان د ثبوت د پاره په عدالت کې راغله. وروسته به د هندوستان په طول و عرض کې قادیانیان په عدالتونو کې د هغې فیصلې حواله ورکوي
مسلمانانو د پاره بلوي مشکل جوړ شي کې دې شي د پنجاب بھر علماء کرام د دلایل حق ادا نکړلې شي د دې وجنه فیصله وشوله چې دغه وخت امام ابو حنیفه ثانی دغه وخت محدث العصر دغه وخت د علم یو غر او یو بحر او سمندر حضرت علامه محمد شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه با د ټول امت مسلمه د طرف نه په عدالت کې په ختم نبوت باندې د جج مخې ته دلایل پیش کړي او د خپل دلایل پر رڼا کې با مرزا غلام قادیانی لعین او ملعون او داغه ملګری دا په اسلامي او شرعي دلایل باندې غیر مسلم اقلیت ثابتي حضرت مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ته اطلاع ملاو شولا مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه د خونی بواسیر په مرض کې مبتلا پخپل فرمایي میری آدھی زندگی چلی گئی تھی نیم ژوند می ختم شوو ډاکټرانو را باندې په سفرونو پابندي لګولې و د دارالعلوم دیوبند شيوخ او علما را جمع کړل اغیله وفد تشکیل کو تاسو بزای بهاولپور ته او التبه په دغه مقدمه کې دلایل پیش کوي تیاری وکړو سبا لما مخترا شي چې تاسو به د قادیانیت په غیر مسلم کې دلو باندې کوم دلایل پیش کوي د دارالعلوم دیوبند شيوخ اغوی د پوره خواري او مهنت نو ورستو دلایل برابر کړل سحر چې کله دارالعلوم دیوبند ته حضرت علامه شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه تشریف راوړي محفل شروع کیږي دلایل ډیر وزنی دي دلایل ډیر درانه دي دلایل ډیر تکړه دي خو علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه فرمایي مزړه کې سوچ کو انور شاه گو کې ته بیمار یې گو کې ته په بستر مرګ باندې پروت یې الله دې نه کی خو کو تعالی یو صلاحیت الله درکړې ده او ته د جج مخې ته پاغه د ختم نبوت چوکیداری کولې شي او ته لاړ نشي او دا فیصله مونږه او بیلو او دا د امت مسلمه وړمبي فیصله وي او ماته دا خبر ملاو شي چې د دواړو جهانو سردار مبارک د ختم نبوت فیصله ناکام شول او شکست او خړلو انور شاه د دین ورستو به د ژوند سمزوي میں نے اپنی پوری زندگی اپنے عمل نامے پہ نظر دوڑائی فرمائی ما د خپل تیر ټول ژوند په عمل نامه باندې نظر ورواچو هغه حضرت هغه عظیم ہستی هغه په خپل فرمائی میں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی اپنا ایسا عمل نہیں پایا جس کو میں میدان محشر میں رب ذوالجلال کے سامنے رکھ سکوں کہ یہ میری بخشش کا ذریعہ بنے ما یو عمل خپل داسې را پیدا نکړلې شو ما فیصله وکړه انور شاه زیبا تاجدار مدینه دی راغواړي التب خپل حاضری یقیني کې فرمایي وې زړه کې مې دا او انور شاه کو په دې لار کې در تمرګ راغې د دینه بهتر شهادت ببل سوي چې د تاجدار مدینه د ختم نبوت په تحفظ کې درته ملاو شي د محشر په میدان کې با د دواړو جهانو سردار مبارک ته په جواب کې وایم دا الله محبوب اسم نه دی راوړي خو ستا د ختم نبوت د تحفظ د پاره مې یو څو قدمونه اخیستي وو بس دا غي په خاطر باندې زما شفاعت وکا فرمایي وې زرا روان شوم زما د حج د سفر اراده هم وا بیماری د وجنه مې ترک کړو په د لار باندې چې د کم وخت نه مې اراده وکړله چې زه د ختم نبوت د تحفظ د پاره بهاولپور ته ځم او د دیوبند نه روان شوم زما د خونی بواسیر مرض الله خکو ما وینه ودرېدله زړه کې مې خبره راغله چې تا خو د حج اراده د دې وجنه ترک کړې و چې ته بیمار یې نو باولپور ته به د دیوبند نور علما الیږمه اوس مې صحت برابر شو حج له به لاړ شم بیا مې دې زړه کې وي انور شاه کو ته د حج نه فارغ شي نو د مکې مکرمې نه وروستو حاجي بیا راځي مدینې طیبې ته او ګنبد خضرا باندې حاضري کوي انور شاه کو ته راغلی او تا په ګنبد خضرا باندې حاضري کوله او تا ته د دواړو جهانو د سردار مبارک باندې د سلام پیش کولو نه وروستو جواب میلاو شي ضرورت تو تیری باولپور میں تھی مدینہ کیا کرنے آئے ہو جواب بس ورکوما زړه ملامت کړما بیت الله لنظما مدینه ته نظما مکه ته نظما د تاجدار مدینه د ختم نبوت د چوکیداری د پاره باولپور ته زما روان شو عدالت اولګید محمد اکبر پنوم باندې جج ناس دے وړمبۍ مقدمه د قادیانیانو په عدالت کې پیش وا مولانا جلال الدین شمس د جامعه ازهر فارغ التحصیل خروستو قادیانې شوه د قادیانیانو د طرف نه بیرستر وکیل او ایډوکیټ په حیثیت دا د جج مخې ته ولاړ دی دلایل پیش کول شروع شو
علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ د دلیل د پاس دلیل پیش کئی پدې خبره باندې چې جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اخری پیغمبر دی، هغه نه وروسته بل راتلونکی پیغمبر نشتا. چا چې د نبوت دعوه کړې دا هغه دجال کذاب ملعون او مردود دی. دلائل پیش کئی التا د قادیانیان وکیل جلال الدین شمس دلانو سلم په ډیرې ناس مې نه مانو والی رټ لګئی مسلسل لګیا دی. تاریخ لیکلی دی علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جلال کے راغے او دی قادیانی وکیل توائی اگر تجھ میں رتی برابر بھی ایمان ہو میرا ہاتھ پکڑو، میں اس بری عدالت میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ آپ کا مرزا غلام قادیانی دجال ملعون جہنم کی آگ میں جل رہا ہے. نعرہ تکبیر، آزاد ختم نبوت، مجاہد ابن ختم نبوت، شہداء ختم نبوت. زما محترم ورونو، عدالت کی خاموشی طاری شوا، د قادیانی وکیل باندې رپرپې راغې، خاموش ودرېدلو، مکالمه ختم شوله. واپس چې علامه شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه جامع مسجد الصادق ته تشریف راوړي، خپل یو شاگرد ترنه پوښتنه کوي، استاذ جی اگر اس وقت مرزائی وکیل آمادہ ہو جاتا، آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھما دیتا، تو کیا آپ اس کو مرزا غلام قادیانی جہنم کی آگ میں جل رہا ہوتا ہوا آپ اس کو دکھا سکتا تھا؟ علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ورطا سے فرمائی، ما طرف متوجہ شوائی ورطا تو کیا سمجھ رہا ہے؟ اس وقت انور شاہ بول رہا تھا، اس وقت انور شاہ نہیں سفیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہا تھا. زد تاجداری مدینہ سفیر وما، مجھے یقین ہے جو شخص بھی ختم نبوت کی خدمت کرے گا اللہ اس کو دنیا و آخرت میں کبھی بھی ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا. نعرہ تکبیر، تاج نعرہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، غازیان ختم نبوت، شہداء ختم نبوت. او بیا وہی فرمایل اگر کوئی امتی ختم نبوت کا تحفظ نہیں کر سکا تو اس سے کسی گلی میں گھومنے والا کتا پھر بہتر ہے. او وجہ ورلہ فرمائی وی سپیچ پا کم کسکی دا کم مالک خوری آغی کسی تا چھ اجنبی و ناشنا سپیرا دن نشی دے ور پسے غاپی حق نمک دمر ادا کی کوچے نبوت کے فیضان شورو دے پا امت باندے دا تاجداری مدینہ دا طرفنا اور مرزا غلام قادیانی پا شکل کے یو اجنبی اگا دل ترازی و دعوت نبوت کی کمونگ دا خلاف آواز پورتا نکڑ لے شو بیا پا دا کسکی غپیدن کے سپے زمونگ نے بہتر دے چھ حق نمک خوادا کی کم از کم. زمان محترم ورونو شیخ سے زما استاد مکرم زینت المحدثین حضرت شیخ صاحب دامت فیوزهم وتقبل الله جهودهم اوی تشریف راوړو، اغي بڑی رخوگی خبری مونږ ته کوي. زه خپل خبر خلاصوم. اردو کی وائی تاریخ اپنے آپ کو خود دہراتی ہے، تاریخ پخپل باندے زان دہراوی. سل کال بعد اللہ رب العالمین چشم فلک تا یو نظارہ بلو خودلا او دا نظارہ دا بہاولپور پا عدالت کے نا، دا دا اسلامی جمہور پاکستان پا عدالت کے پا اسلام آباد سپریم کورٹ کے دا نظارہ اللہ رب العالمین او خودلا. دا وقت جج دا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دے او آغا وقت کے جج آغا جج محمد اکبر وہ آغا وقت کے دا عبدالرزاق نامی قادیانی دا غا فیصلہ شروع ہوا او دا وقت دا مبارک احمد ثانی قادیانی دا غا فیصلہ شروع ہوا. آغا وقت کے دا پورا امت مسلمہ دا طرفنا محدث العصر حضرت علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ دا امت مسلمہ دا طرفنا دا ختم نبوت وکیل و محافظ و ترجمان جج مخ تولاڑ وہ. سل کال بعد اللہ اگر تحریک ختم نکو، اللہ اگر تحریک کمزور نکو، چشم فلک دا نظارہ یو پیر بیا سل کال بعد اولی دلا
چې د پوره امت مسلمه د طرف نه د حضرت علامه شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه روحانی فرزند قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب د ختم نبوت د وکالت او ترجمانۍ لپاره جج مخې ته ولاړ دی. د الله رب العالمین مونږ او تاسو ته ښودله لیډران ډیر دي په پاکستان کې د هر چا په غاړه کې رب ذوالجلال د ختم نبوت د تحفظ هار نه ورچي. دې دپاره الله رب العالمین بعضې اشخاصو انتخاب فرمایي. الحمدلله لکه څرنګه چې مقدمه بهاولپور کې الله فتح را نصیب کړې وه دغه رنګې مقدمه اسلام آباد کې هم الله رب العالمین فتح را نصیب. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، وکیل ختم نبوت حضرت مولانا فضل الرحمن. او انشاءالله دا سفر به جاری وي. اوس هغوی اعلان کړی دی چې دا کوم د قادیانیانو چمچې دلته پاتې دي، کو هغه په بیوروکریسي کې دي، کو هغه په جرنیلانو کې دي، کو هغه په ججانو کې دي، کو هغه د حکومت په وزیرانو کې دي، کو هغه په صحافیانو کې دي، او کو په عامو خلقو کې دي. هغې ته یو پیغام ورکول غواړي، حتمي پیغام ورکول غواړي چې دا تار مه چړی، دا باریک دی، دا زمونږ دپاره ریډ لاین دی. د چا دپاره خپل لیډر ریډ لاین وي، د چا دپاره خپل قام او خپل نسل او خپل ژبه ریډ لاین وي. زمونږ ریډ لاین جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. هغې اعلان کړی دی چې 9 ستمبر لاهور مینار پاکستان کې به عاشقان مصطفی را جمع کیږي. حکومت وقت ته او عالمي قوتونو ته به پیغام ورکوي چې بس دی، نور په ګنبد خضرا د حملو نه لاس ووینځئ، نور په ختم نبوت د حملو نه لاس ووینځئ. پاکستان د عاشقان مصطفی وطن دی، پاکستان د مدینه طیبه امانت دی، پاکستان د تاجدار مدینه امانت دی. دا منم چې دلته په اویا کال کې شرعي نظام نافذ نشو. مونږ مختورن یو، خو چې کوم آیني جنگ زمونږ مشرانو ګټلی دی اوس خو د خلو ضرورت دی. او که سبا له راته د خپلو اکابرو بزرګانو اعلان وکړو چې ستاسو په وینو باندې به شمع ختم نبوت بلیږي، نو قسم په رب العالمین هر کلمه گو مسلمان به خپل وینه د ختم نبوت په خاطر قرباني او د خپل ځان دپاره به سعادت ګڼي. خون دل دے کر نکاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. د دغه ختم نبوت د گلشن تحفظ به مونږ او تاسو کو ان شاء الله العزیز. 7 ستمبر لاهور مینار پاکستان ته د اوس نه تیارې شروع کړئ. جیب کې ورله پیسې جدا کېږدوئ، منځ کې کو مرګ راغی الله رب العالمین ته خو به دا ښودلی شو، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته به د محشر په میدان کې خو دا ښودلی شو ستاسو د ختم نبوت د تحفظ دپاره مې ملا تړلې وه، عزم مې کړی و، د علماو سره مې بیعت کړی و، روان وم، منځ کې راته مرګ راغی. ان شاء الله العزیز ژوند دې الله راکړي، ټولو به ملاقات هلته کېږي ان شاء الله په لاهور مینار پاکستان باندې. د نبي علیه السلام د امتیانو اجتماع به وي، د عاشقانو محبینو اجتماع به وي. مونږ او تاسو به د اوس نه د هغې دپاره تیاری کوو.